مکه مکرمه نه چې کله هجرت کیږي او رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابو ته اعلان وکړ چې مدینه ته ځي، نو یو دو لس 15 مرګري به یو ځای کېدل او مدینه ته بدل، څوک به یوازې بدلل. د حضرت عمر بهادرۍ ته وګوره چې دې کله ته نو د پټ هجرت نه دی کړی، دې میدان ته راووت بیت الله ته او د بیت الله نه طواف وکړو او تورې اوچته کړو، دې خلکو ته یې وړقوله، وایي زه روان یم هجرت کوم که چا کې لاس زوري میدان ته دې راشي. د ایمان مضبوط ایمان کلک. او چې بیا مدینه منورې ته ورسېده، په مدینه منوره کې بیا خو د مسلمانانو ازادي وه، داسې زندگی تیره کړه چې هغه زموږ د پښتنو خبره د ښه مضبوط ایمان او د نرتوب زندگی، کلکه زندگی تیره کړه. د اسلام دپاره د مضبوط ایمان مظاهره حضرت عمر فاروق رضی الله عنه کړی دی. چې د بدر قیدیان کله ونیولی شو او یا کسان د بدر قیدیان، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابو سره میټینګ کاو چې دې سره سو، نو چا وی چې صاحبه دا خو ټول زمونږ تربوران دي، ټول زمونږ رشتہ داران دي، بس پرېږدئ دوی احسان به پرې وکړو. چا وی صاحبه فدیه به ترې والو، جرمانه پیسې به ترې والو پرېږدئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت عمر ته مخ ور واړو، عمر ستا سره میټینګ دی، وی د الله رسول زما خبره خو کومه وکړه نو عمل پې نه کوې نو څه لا وایم؟ نه، عمل خو وروستو خبره ده، ته خپله خبره وکړه. رسول الله مبارک ته په داسې قسمه امورو کې الله فرمایي چې وشاورهم فی الامر، دې سره مشوره کوه په دې انتظامي امورو کې، کوم څیز کې چې صراحتا وحی نه راغلی یا وحی راغلی د خو تحدید او تعیین د مکان او د زمان نشته، بیا دې سره مشوره کوه. عمر ستا سره د وی که ما خپله رای پیش کړ نو عمل پې تاسو نه کوئ، ته خو وایه عمل به بیا کوو یا نه خو وایه. وی ښه زما خو دا رای ده چې دا ټول قیدیان دا زمونږ په خلاف راوتي دي، زمونږ دشمنان دي، مونږ پسې بدر ته راغلي دي، مونږ په جنگ کې نیولي دي، جنگي قیدیان دي، دا ټول وجل پکار دي. او څنګه به وجلو؟ وجل دا دی چې د چا پکې رشتہ دار دی اب خپل رشتہ دار وجلي، چې مونږ الله ته نن وښایو چې الله ستا په رضا کې نه پلار پیژنم، نه زوی پیژنم، نه ماما پیژنم، نه تره پیژنم، نه زوم پیژنم، یو تا پیژنم. یو خوا پروردګاره دی، بل خوا ښځه ده، بل خوا ماما دی، بل خوا د ترور خاوند دی، د تره زوی دی، زوم دی، ټول بنالم او تا بالم. قرآن هم داسې وایي قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و ازواجکم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تكسون كسادها ومساكن ترضونها وتجارة تخشون كسادها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. اے پیغمبر دے خلق توایا تا تخپل پلار، زوی، خزا، قبیلہ، مال، دولت، بلڈنگ دا اللہ نہ زیاد ہوگی، دا اللہ دا رسول نہ زیاد ہوگی، او دا اللہ دا دین دا پارا دا مضبوط مشقتنا چی جہاد و توی دا غینا زیاد ہوگی. دا غوری و اللہ رسول رستوی، دا غوری و دا اللہ دا رسول پلار کی و تل قربانی کے دل دا رستوی، او دا ارس دا تزیاد محبوبی دا خدای و دا رسولنا، او دا اللہ پلار کے دا وطلونا و دا کوششنا. فتربصوا حتی یأتی اللہ بی امره، دم کی ورکی اللہ انتظارو کے دا خدای عذاب تراتلو والا. خزا و بچی و مالون و بنگلے ارس برستوی، اللہ و رسول بمخ کی وی، ایمان بدیتا ہوئی.
که زه وایم چې نه زما خو مال دی او زما دولت دی دا به څه کوي او که زه ده ووایم چې وروره بانک به یې ووایي مانځله خو ځم خو دا ګاک رانه ځي بیا خو به دا ګاک لاړ شي ګټه به ورنه کړم مال به خرڅ نه شي ګاک مخکې شو پیسه مخکې شو خدای او رسول وروسته شو زه خو پټي ته تللی یم او دا ګوټ کومه دې مزدورانو ته ولاړې ماسپښین بانګ یې وویل د وروستو به منځکو کو ځم دا کار خرابېږي واه واه دا کار مخکې شو الله او رسول وروسته شو تجارت مخکې شو الله رسول وروسته شو ډېر قمقل خلک د خپل دوست او د خپل یار سره لګي ګپ شپ کوي او بانګ وایي یاره که زه دې مانځله ځم دا دوست مې خفه کېږي الله وروسته شو ایمان دیتا نه وي ایمان دیتا وي چې الله به د هر چا نه مخکې وي د الله رسول به د هر چا نه مخکې وي او دا باقي هر څه به وروسته وي الله وی کدا سے دې ونکړل نو فتربصوا حتى ياتي الله بامره انتظار کوه د خدای عذاب را روان دی دا ولی نن د خدای عذابونه په موږ په مختلفو شکلونو کې را روان دي قسم په خدای د الله عذابونه دي په مختلفو شکلونو کې د الله عذاب را روان دي مختلف شکلونه تاسو الته نن دلته ټول ورځ خلک سرګردانه دي ولی دا ټول تواغیت او د دنیا د خواهشات مخکې کړي دي والله او رسول رستو شوی الله عذاب خو یوازې دا نه دی چې زلزله به راشي او خلک به په ځمکه ننوځي دا الله عذاب خو یوازې دا نه چې د بره نه بمونه به راشي او خلک به پرې والوځي دا الله عذاب خو یوازې دا نه دی چې سیلاب به راشي او د خلکو کورونه به یوسي دا هم د خدای عذابونه دي خو چې دا نن امت په کوم ټینشن او تکلیف کې مبتلا دی په خدای قسم د دې نه غټ عذاب د خدای به نشته ولې به په غم اخته یو دا دنیا ډېره خوږه شوه دا پیسه ډېره خوږه شوه دا د رور نه خوږه شوه تربور نه خوږه شوه پلار نه خوږه شوه په خدای چې نن خلک د پلار سره د پیسو د لاس روا نه کوي پلار نن وروسته یو پیسه مخکې ده نن د رور سره روانه ده رور پسې ټوپک رالي رور پسې ټوپک د ځمکې دپاره هلکه ټیک ویم که غلطه وي رور پسې ټوپک رالي پیسې دپاره دولت دپاره په خدای قسم کو رور پیدا شي یو سړي نه چا تپوس وکړه چې یو کشتی ده کشتی غرق کېږي ستا پکې ښځه ده ستا پکې بچیم دي ستا پکې رورم دی او تا ته څوک وایي چې یو دله بچ پرېږدم څوک وخوښی ویرو وی ولې وی ځکه چې که ښځه مړه شي بله به وکړم که بچي مړه شي نور به راوړم بله ښځه به وکړم نور به راوړم او که رور مړ شي نو پلار مور مې مړه دي بل رور راله نه راوړي دقه یو رور دی رور ډېر خوږ دی نن سبا زړونه پردي شو په خدای قسم د پیسو د لاس د لالچ د لاس دا څه دنیا کې پاتې شو دا په کومه زندګۍ کې مونږ پراته یو دا کوم ژوند کې مونږ پراته یو چې پلار دله خدمت کوي نو بابا دی او چې پلار د خدمت نه پرېوت او کټ ته ورسېد استاد جي دوا وکړه چې خدای پرې رحم وکړي چې زر مړ شي مور دله خدمت کوي نو دا مور د جي مور ته دا مور خو جي داسې او مور خو داسې او د مور صفتونه دي مور په وړاندې جنت او پلان کې او چې کله مور کټ ته پرېوته او د غوجل نه پرېوته چې غوجل د نشي پاکولې او میخ او غوا دله نشي لشلې او د سار چې نشي پخولې او کټ ته پرېوته نو بیا سار به ټټر کې هر وخت ټټر دی جوړ کړی بیا مور ته وایي ته ټټر دی جوړ کړی دی نیک بختې په قلاره کې نه تیاره خورا ته د کور کار کې څه لګوتې وې او د انګور سره ولې جګړې کې او کړ کړ دی جوړ کړی او ټټر دی جوړ کړی دی ټټرې بیا دې مور پورې خاندي او چې غریبه لږه ناجوړه شي استاد جي دوا وکړه مور مې ناجوړه ده یا خدا دوا کې چې خدای جوړه کړي نه جوړېږي نه دوا کې چې خدای په خپل رحم وکړي مړه سم په پښتو کې وایي چې دوا وکړي چې خدای زر مړه کړي چې خلاص شو دا جد دی دا خدای عذاب موږ نیولي وو اوړه ګران دي چینی ګران دي غوړي ګران دي پټرول ګران شو ډیزل ګران شو ګیس ګران شو توبه واسه سبټی توبه نو استلا یو ظالم به کوزيږي او بل ظالم به راځي هغه ظالم به کوزيږي دا هغه غټ ظالم به راځي
هغه ظالم به کوزیږي د هغه نه غټ ظالم به راځي موږ د ظالمانو پسې نښتي یو دوی نه موږ خدایان جوړ کړي دي الله یو دی شریک نه لري الله ته رجوع ولې نه کوو موږ حضرت عمر فاروق کې دغه ایمانو رضی الله تعالی عنه الله رسول دا ټول وجل پکار دی داسې به نه وجنو ستا پکې تره د عباس او یو د پکې زوم د ابوالعاص ته به دا خپل تره او دا زوم لالی دا به وجن زما پکې ماما دی زه به ماما وجنم د ابوبکر پکې زوی دی هغه به خپل زوی وجنی د علي پکې رور دی عقیل هغه خپل رور وجنی خایو الله تا چې یا الله نن ستا دپاره نه ماما پیژنم نه تره پیژنم نه زوی پیژنم او نه زوم پیژنم یو تمه وه او هغه تمه دا وه چې که دا مړه کم خو خبره خلاصه شوه او که دا جمدي پرېږدم کیدی شي خدای پاک دا مسلمانان کی او کیدی شي د دوی نه پیدا خدای مسلمانان دا یو تمه وه د هغې تمې په بنیاد عمره خبره دی ډېره سخته ده ګرانه ده ښه جبریل سره مشوره وکړه څه مشوره ده ستا وایي د الله رسوله ستا خوښه ده خو ګورې که فدیه دې ترې واخېستله دې اویو نه نو کال له به ستا د ملګرو نه اویا مري په دغه شمېر نو حضور پاک صحابو ته ووایي چې که فدیه مو واخېسته نو اویا به دکې کال له مري ما ته جبریل ووایي وایي ډېره ښه ده مړه دي شي جنت ته به لاړ شو که چې مړه شو خو جنت ته به لاړ شو فدیالو جرمانالو په هغې به څه جنګي سازو سامان والو دي ته به ځان مضبوط کو پیغمبر علیه السلام ته هغه فدیه واخېسته و قدیان یې پرېښودل وحی راله د الله د طرف نه وحی خفي د الله رسوله که تا له اختیار نه وې میلاو که نه اختیار او دا چل شوی وې نو اور به راغلی او دا ټول به یې سوځولو بې د عمر نه او د هغه د هغه ملګري نه چې هغه کمری پیش کړی او د عمر د رأی مطابق آیت نازل شو ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یسخن فی الارض د پیغمبر د پاره مناسب لار دادا چې قیدی ونیسي او سر ته قلم عمر ټیک وی بالفاظ دیګا دا ایمان دی ډیر سيزونه د حضرت عمر موافقات دي یو رأی ور کړی دا الله د هغه رأی مطابق قران نازل کړی دی ماشاءالله مدینه منوره کې یو منافق او د یو يهود مسلمان جګړه رااله منافق هغه ته وایي چې په زړه کې کافری په لکه کې د دین دشمنی د دین او په خوله کلمه وایي منځونه هم کوي دغه منافق دی چې په لکه کې د دین دشمنی بس دا منافق دی بس پوه شئ ادلنه د دین دشمنو دلنه پیغمبر نو منل په خوله به ځان ته مسلمان وي یهودی او منافق را رسول الله صلی الله علیه وسلم لا وی زمو فیصله وکا یهودی په حق او منافق په نه حق نو حضور پاک د یهودی په حق کې فیصله وکا بار اوتل هغه منافق وتوی یهودی ته راوي دا فیصله مان را اوس پیرستا پیغمبر وکړه یره بل دا مینه را واخه عمر رضو باغ فیصله دا منافق دی خیلو چې عمر ډېر تیز دی او ډېر جذباتي دی او دا کافر د بلا نه بدی شي نو ابا زما ظاهري اسلام ته وګوري او مالا به فیصله وکړي عمر يهودي لکم ځای فیصله کوي يهود خدا بدی شي په زما د ظاهري مسلمانۍ ته وګوري او مالا به فیصله وکړي جلال حضرت عمر صاحب مسلمان منافق په خلی مسلمان عمر صاحب ته چې زما د فیصله ده تعالی وکین او وکم درل يهودي وتوي سیب ودا فیصله اوس حضور پاک مبارک وکړه خدا غونه منله او تعالی را واستم چې باغ فیصله کو وی بس ټیک اس خبره نشته د پیغمبر فیصله دی نه منله او مال رااله زبدلو کم کنه فیصله کې کوړه لا تورې خل کړه خې ولدا مخ پاک او بار تر وته او چې تورې چته کړه منافقې په پدا سټو او تورې نه سره دي اخو ورده وی چې د پیغمبر د فیصله نه پس مال فیصله وروړي زبر دغه فیصله پیغمبر فیصله نه مني او مال راځي دین خدا معلومه چې ته پیغمبر ته انصاف والا نه وي ته پاغه د انصاف عقیده نه لري هغه ته به انصاف وي ځکه مال راځي دین معلومیږي دا چې پیغمبر ستانه د وخت دغه فیصله دی بدی شي او مال راځي دین معلومیږي دا چې ته چې پیغمبر نه پويږي او ته پويږي
دې نه معلومیږي دا چې ستا په پیغمبر اعتماد نشته او په ما دې شته ولېږه سمه فیصله درته وکړم د منافق قوم لاړ حضور پاک له ویې صاحب عمر زموږ سړی وجلی دی مفتو کې وجلی دی نه سپین او نه تور او سړی وجلی دی حضور پاک عمر راوغوښته وي سړی دی وجلی دی وي او د الله رسول اقرار یې وکړ بلکل د ګواه ضرورت نشته ما وجلی دی ولې دی وجه وی صاحب ستا فیصلې ونه منلو ستا د فیصلې نه پس ماله راغی یاره عمره دا دې څو کړل زورنه به دې ورکړی و غزار به دې ورکړی و پوی کړی به دې نو سر دې ته ولې و وی الله رسوله که دې نه پسم څوک ستا فیصله نه منې او ماله راځي دقه چل به ورسره کوم باقي ستا خوښه ده چې مال زیاتې کړي په ما ته خپله فیصله جاري کړي او چې ستا څه فیصلې د شریعت زه غاړه بستیم الله پاک آیت نازل کړ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدون څنګه دي فيجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما مفهوم به و معنا نکوم عمر چې سویلی ټیکی ویلي دی ویلي ټیکی چې تعالی فیصله راوړي او هغه ونه مني دا د سراړو مسلمان نه دی همدغه تسخه کړی دی آیت مقصد حضور پاک راغی الله رسوله دا بیبیانو ته وایي چې پرده شروع کړي هغه زمانه کې د مخ او د لاسونو او د مرۍ او د سټ پرده نه وه لاندې د خپو د دې ګیټو میټو دا پرده نه وه نور پرده و خو مری او سټ او سر ویښته او د لاسونه دا بخکارو خلک به داسې زنانه به داسې بیلو پټې ګرځېدې نو بې زمانه ورو ورو اصلاح کېږي حضرت عمر فاروق راغی الله رسوله تا ته خو هر څوک راځي نیکم راځي او بدم راځي ته مهرباني وکړو دې بیبیانو ته ووایه چې پرده کوي ښځو ته ووایه رسول الله مبارک وی عمر ما ته چې الله حکم وکړي دا خو سخته خبره ده نو زه به تابعداري کوم الله نه دی ویلی نو بس خیر اسم نشته زنانو ته وی اوزه او د بس چل کاو چې ام المؤمنین بتلا هغه زمانه کې به د اسمات بار کاو خزو به پکور کې نه کاو بد به غاڼل دا وی رواج یو خاص دی ولته به خزت لې سړی بال تنتل نو عمر به چغي واله اے فلان کې امیلی دی ګوره ښا خیال کاوه دې د پاره چې دا شر شور جوړ کما چې دا پرده راشي لیکن الله نه راوسته او چې عمر بار بار مطالبه کوي نو رسول الله مبارک ته الله وی ګور الله اعلان راغی یا ایها النبی قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن دا الله رسول لونو ته بیبیانو ته د مسلمانانو مندو ته وای چې پړونه پسر لوپټه پسر دا عمر خوخه عمر پړه کې مخ کې نه راغلل دا نه چې ګنې خدای ته پته نه وه نه الله ته مخ کې قرآن لیکلی و لهم محفوظ کې لیکلی دی عمر ته اړه کې مخ کې واچوله پسې آیات راغی حضرت عمر فاروق ورته څه وایي وی د الله رسوله چې دا طواف وکړو د مقام ابراهیم سره به یو 2 رکعته نفل کو کنه وی عمر ما ته الله نه دی ویلی چې الله وی نو کو وکنه فورا الله آیت نازل کا عمر خبره ټیک ده ښا واتخذوا من مقام ابراهیم مصلا چې طواف اوکې مقام ابراهیم نشاته ودرېګا او 2 رکعته ومنځو دینه غټ ایمان بل کې دي لکه یو خبره الله واچوله او پیغمبر ته اوې اقص جبرئیل راځي او د قران شریف آیات راوړي دومره لوی سره عاجزي سو او یو ټکی د عظمت بلې راځي اور مدینه په کوڅو کې وګرځي چې کله امیر المؤمنین دی او بادشاہ نه یو ځل په لاره ته یو ځنګلو کې بګرځي د سیف د مدینې نه بار امیر المؤمنین دی پروتوکول نشتا او څومره بغیر د پروتوکول نو پولیس والا نه ګرځو نه او څومره بغیر ټوپکه ګرځو نه هغه سره سیف اسم نشتا په لاره روان دی او یو زنانه ده او الته کې د ماشومانو د چغو आवाज دی د ماشومانو د چغو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ورته د ماشومان ولې جاړي یو خزه د ماشومان او مخلو بچی دی ورسره وی دا وګی دی اخذ لګیا د اور بلې او کټوي په پرته ده او اور بلې وی دا ولې د ماشومان جاړي وی دا وګی دی
لږې دي خېټه دړ کوي چې نو شابه دا کټوي زر راکوزه کوله ورکوي دې کې اوسه نشته وې دا اور ولې بلې وې دا خو ته شوبه دي او دې خټ کومه ته شوبه سره خټ کې وې د دې ماشومانو به تمه پیدا شي چې مور را لسفخی نو کدی کې ولا خدای خوب را وسته ودش وګي حضرت عمر وته غوسه شو نو چې دا وګيري او د درد د لاسه چغي وای او ته شوبه ولا خټ کې او د دې تمه پیدا کې نو ته عمر امیر المؤمنین لول نه راځي عمر لول نه ور بادشاہ لول نه ور دي چې ماشومانو د غم کې اوس شی ولا مقرر کې او تسوي وی بادشاہ لول نه ورزم وی د قیامت پر ورځ به زما لاس او د عمر بګریوان نه پیژن چې د عمر فاروق نه پیژن د خدای دربار ته به راکار پریدم بینا زما بلاسی او د خدای دربار به چې خدای پاک عمر زما بچی د لوګي مړ کېدل او زما د بچو خېټو دردونه کول او عمر زما غم نه دی کړی حضرت عمر لګ غلې شو وته وی خوري تا نه عمر څه خبر دی کتا وته او یو د لشي در نه کړو بیا خدای ترا کاګه تا نه څه خبر دی وی چې ما نزال نشي خبرولي بادشاہي ولې کوي بس فورا روان شو کور ته لاړ خدا خو نه پیږي چې لاړ هلته یو ښه مضبوطه بوجۍ د سامان ډکه کړه او غلام ته وی را پشی کا غلام ورته وی نه صاحب زه سلیم دا خو به زه وړم زه نوکر یم زه غلام یم وی د قیامت پر ورځ به زما پیټې ته وړئ راکړه لیکل که قیامت پر ورځ زما بوجۍ ته په سره او زما پیټې ته په اوږه کې نو دا اوس ته یو سا او که قیامت کې نشي پورته کولی نو دا به اوس زه وړم وی بوجۍ مې ورته اوچته کړه ډېره درنه وه چې کم سړی د اوړو بلد نی که نه د پڼ نو هغه نشي وړلی او چې کم بلد یې هغه بیا وړی شي وی اخو بلد نو وی دا خپې بیا کږې وږې تلې راتلې بوجۍ غونډه یې وړه او خیمه کې ښځې ته وغورځولو او د هغې نه څه وازګه مازګه او څه څیزونه میزونه ستوان را واخېستل هغه ماشومانو له هغه پاخه کړل یو ولوی ته وله جوړه کړه او یې چې جوړولی مې چې دې خوا شه زه کوم وی نه زه کوم نو وی اور نه بلیده وی پوکې به اور له ورکه وی قسم دی هغه نوکر وی غلام وی اوس هم هغه منظر زما په سترګو کې دی چې هغه لوګې به د حضرت عمر په دې ږیره کې یو خوا بل خوا ورته راوته هغه لوګي پوکي ورته وایي او هغه الوی ولا پخه کړه او مخکې ورته کېښود شابه دا وخورئ دې ته امیر المؤمنین وایي زما ستا امیر المؤمنین دی منګه امیر المؤمنین شته دا چې نن اوړه ګران دی او بل څه ګران دي دا ستاسو هغه پیسې دي او د ټکسونو په شکل کې ځي او هغې پې مزې کوي په بار ملکونو کې چکرې لګوي او په غټو غټو موټرو لینډ کروزرو کې ګرځي او غټې غټې بنګلې یو دا د پلار دي څه اره دي د پلار نه دي دا ستاسو پیسې دا ستاسو په پیسو ورته شوي د دې قوم او غریب قوم نه وځي او د دوی وینه ده او د دوی خوله ده او د دوی نه وځي او هغه ظالمان پې مزې کوي ټول ظالمان بد عمله بې ایمانه د خدای نه لرې ایمان دې ته وایي نو هغه لوګې به وي د دې ګیرې نه ورته راوتې نو چې کله یې هغه حلوا پخه کړه ماشومانو ته کېښودنې ما ورته وویل چې زه چې زوس که نه وي صبر وکړه چې دا ماشومان ماړه کړه نو ماشومان یې ماړه کړل نو ما ورته ویل چې زه چې ځو که نه وي نه دا ماشومان مې په ژړا لیدلي دي چې لږ یې په خنده ووینم نو ځم نو چې ماشومان ماړه شو په لوبو ټوکو شو نو روان شو نو ښځې ته وایي سبا راشه امیر المؤمنین له مسجد نبوي ته چې تا له او ستا بچو له تنخوا مقرر کړي وایي هغه ته به ما څوک پرېږدي بادشاه ته هغه ویې دا به دکه کسرا د فارس په شان بادشاه وي درو هغه ته به ما وایي ته راشه زه به هلته یم خدای به خیر کړي ای بچیا خدای پاک دې عمر لرې کړي او تا دې خدای د هغه په دې بادشاهي هغه د بادشاہ قابل نه ته د هغې بادشاہ قابل حضرت عمر فاروق ته روان شي سار د چې ښځه راله او جومات ته رانه وته او داسې وکتل او خلق حضرت عمر ته وی امیر المؤمنین امیر المؤمنین بس ښځه پر پیدو شو وی با خو ستا بیګا په د بوجۍ راوړې ده بیګا خو د ماله اور بل کړی دی بیګا خو لوګي ده د په سترګو په ږیره تېر شوی دی بیګا خو ما د تخیرې کړی دی چې خدای دا لرې کوي وی دا عمر دی خدا رستو شو بی راولی خدا خدا راوستا عمر ته مخامخ ودرول وی وایا کنه د قیامت پر ورځ به سکه
زه عمر یم ما به د ګریوان نه نیسي الله ته به پیش کې وایه وی نه ما ته پته نه وه ما وی بادشاه به ډېر لوی سړي ما به څوک ورپرې نه دي د قیامت پر ورځ د خدای په دربار کې به زه سفارش کوم او ستا د شپې په دې نیمه شپه کې د ما بچو لکه مه بوجۍ په اوږه راوړه اوړه دې ورله پاخه کړله ولوا دې پرې وخوړله د قیامت په ورځ به د دې ګوۍ زه ستا دپاره کوم عمره د خدای په دربار دومره عجزي وبکي ستا بادشاه د شپې راوبدي وبکي ستا گورنر ستا وزیر اعلی او ستا وزیر او منستر او ستا بادشاه او ستا ممبر وبکي یو تروړه وړه به د شپې یو غریب له کوڅې ته یوسي نه نه ورکوي 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 اوړه ورکوي حوصله ورکوي تصویر کے لیے فوټو کے لیے دقسې ورته مخامخ ودرېږي او څه وایي اله بوجۍ والا ورکوي او فوټو والا وبس هغه د بورې ډک وړه والا ورکوي او فوټو والا وبس سیسټم د فوټو دپاره چې بار راشي او دا د فوټو ښکاره شي خلکو ته چې غریب له مې دا دې د وړو بوجۍ ورکړه صرف دې دپاره صرف د خپل فوټو دپاره چې زه اووې خلکو ته ښکاره شم ای ریاکاره ای ظالمه ای ریاکاره ای بدبخته د غریب پورې لوبې خندا کوي نور هم شرمې نور هم شرمې پټ ورکا حضور پاک فرمایي چې چاله د خدای په نامه شی ورکې نو په داسې طریقه ورکا چې په دې خلاصې ورکې یو دا قسم ته خبر نشي نو ته خپل نه ورکې سپیره د قوم ورکې ته خپل بوجه نه ورکې د وینې زوی دل ورکې ته خو دل د خپل بچو وینې زوی ورکې را د بچو ته خپل نه ورکې سپیره نو نورم شرمې په تصویر کې خلکو ته خې چې دا فقیر دی محتاج دی غریب دی دا سوالګر دی پیسې ولا راوړی تکلیف واسه کاکا څنګه چل دی قصرت خدای ته وګوره غم کې پروت دی کاکا جی څه چلو شو ازوی مې مړ شو او اما شومان راواله کنه فوټو وسره وباسمه اسه چلو شو د دې یتیمانانو پلار مړ شو اپ هغه مختری تا دلته کې صاحب من جلسه جوړه کړې فوټو سیشن نه جوړ کړي هغه ور ور دی دوی پکار دا زخمیان پراتري اغیله دوی پکار دا مړی وشو کفن پکار دی نغدي پیسې پکار دی تباشو اترازه الته د جلسه جوړه کړه او الته د خلق راغون کړل اول زری ډر صاحب په سوا خلک وي چې د تاسو کو څه تاسو کو ستا په تاسو شلق راوړي پیسې ورکا یو 10 لک روپے ورکا یو 6 لک روپے او 50 لک روپے ورکا کور دې پنه روانيږي په خدای قسم ډېر دی وایي دروغ هم کرشته به ها تاسو جوړ لیډران یې د ما په خیال دروغ هم کرشته مې کامینا نه فوټوانو د پاره ګرځي فوټو مالا وسره بس الته یو له فوټو بل له فوټو بل له فوټو بل له فوټو او صاحب فوټوان خارقي پلان کې لا ورغه پلان کې لا ور دال لري مفتو کې جلسه جوړ کړلا په مړو سیاستونه کې د خدای ظالمانو الته یو راشي اسپیټال ته لاړ وزیر اعظم صاحب اسپیټال دوره وکړو د زخمیانو تپوسې وکړو زخمی له پسر لاس کې خو وزیر اعظم صاحب دا کټا سر دی مردار چا ورکړي زخمی له 10 لک روپے تاسو سره لګی دي سر پاکستان ټول مال خو ته وو ټول دولت خو ته تباہ برباد کړه ملک ستا بچی غلن په سرو درو کې سملی او سره درغوندي آیا براشي په مریضان فوټو وباسي ټک 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 فوټ باندې په دغه بس سواری شي فوټ باندې زمارو حضرت عمر بادشاہ حضرت عمر د مدینه په کوڅو کې ګرځي او دوی مې مولا پلار تیریږي او د یو خیمه نه د جړه چغه راوته عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ورنږدې شو چې دا جړه د سره دا چغې د سړي دا فریاد د سړي دا سلګې د سړي ورنږدې شو یو سړی د خیمه نه بارو روري دا دنه څه چل دی وې دا د ما خزه د ماشومې کې نو بیا څوک سره شتا وینې څوک سره نشي مسافر ماشومې کېږي دا خدای ډېر سخت وخت دی سه
هیڅوک نشته دغه ښځه مې ده او زیبه اله شابه په منډه راله خپلې بیبي ته وایي خاتون اول چې ته ورته وایي خپلې بیبي ته وایي اله شابه چې د ماشوم د پیدایش په وخت کې څه پکار یې راواله شابه چې ماشوم له د پیدایش نه څه ورکول او بې ښځې له څه ورکول یې راواله بیبي یې زر د راسه تیار کړل او بیبي یې د ګوتې نه ونیول او خیمې له ورسوله اله ورننوت د دې ښځې خدمت وکړه ابوبکر دې زمانې د امیرالمؤمنین صاحب ښځه ده دایي خدمت به وکړي قسم په خدای لاس چاله نه ورکوي هغه بیبي یې بوتله هغه دغه زنانه دننه خدمت وکړو او چې کله د زنانه ماشوم پیدا شو نو بیبي آواز ورکړه وی امیرالمؤمنین مبارک دې شه ستا د مسافر ورور زوی شو چې دې اوی خودم پر پیدا شو او سلیم پر پیدا شو هو د امیرالمؤمنین دی دا عمر دی په نیمه شپه خپله ښځه یې راوسته او زما د ښځې د دیتوب خدمت یې وکړو اوهو امیرالمؤمنین معافي غواړه تا خپله بیبي راوسته په دې دشت بیابان کې او زما د بیبي د دایتوب خدمت دې پې وکړه او ماشوم په ورونه کې نغاړې او صفایي دې وکړه زما د بیبي معافي غواړم نه بچې معافي خبره نشته قیامت پر ورځ که ستا دې ښځې زما ګریوان ته لاس اچولی وي ما به بیا خدای سره څه کول ایمان دې ته وایي عجز دې ته وایي زمونږ خلق خو په دې نه دی دا د حضرت عمر زندگی و چې د مدینې په کوڅو کې ګرځي د رعیت حال معلوموي تا ته څه ضرورت دی ته څه ضرورت دی ته څه غواړې او څه وایي اخري ټکې واوره وایي که د فرات د دریاب په غاړه سپی د تندې مړ شي د قیامت په ورځ به یې تپوس د عمر فاروق نه کېږي حالانکه د دریاب په غاړه سپی ولې تندې مري خوله دې ورښکته کېږي یعنې د حیواناتو غم به مه کوم د انسانانو غم خو به لازمن کوم خو د حیواناتو غم به مه کوم زما رونو مقصد زما څه دی تاسو یې خدای ټول کامیاب کړي ستاسو بچو له دې خدای غټې افسرۍ ورکړي ستاسو بچو له دې خدای غټې ډګرۍ ورکړي تاسو له دې خدای پاک ښې بنګلې او ښې موټرې درکړي تاسو د خدای ډېر کامیاب کی خو چې بچی لري کامیابی راشي تاله کامیابی راشي ستا د بچی نه افسر جوړ شي ستا د بچی نه منسټر جوړ شي وزیر ته جوړ شي ممبر ته جوړ شي نو خپل زوړ حال به نه یری عمر به ځان ته رامخکې کړي تا ته موټر میلاو شو تا ته بنګله میلاو شوه نو په هغې به ته کبرجن نه جوړېږي کبر به نه کوې لوی به نه کوې د حضرت عمر حال به رامخکې کړي ما اورېدلي وو زمونږ په دې علاقه کې یو سړی تېر شوی دی نو مې د تنالم بعضې دوستان به وپېژني هغه به پخوا پنډي وو دا پنډونه به وړل دا په بوجۍ موجۍ په بازار کې نه دا بوجۍ چې په شوړي یو خبر خدای مالدار کړ ما اورېدلي وو د یو ثقه سړي نه خدای ډېر مالدار کړ د بنګلو د ځمکو د جایداد خاوند ته خدای پاک جوړ کړ خو مخکې به دا بوجۍ په دې شوړلې نو کال کې به یو ځل خپل بچي راغونډ کړل او خپل صندوق پې راواغېسته او یې ورته کوله وکړه ورته یې بچې دا صندوق راوالی او یې ورته کوله وکړو په هغې کې د هغه هغه پړیم پروت و د هغه هغه زړې شلېدلې سپلۍ پرتې وې په هغه صندوق کې د هغه هغه شلېدلې جامې پرتې وې او په هغه صندوق کې د هغه هغه د اوسپنې کړۍ پرته وه چې هغه بوجۍ به یې پینې وه ای بچې دې ته وګورئ هغې ته خو پته وه بابا دا څه کې وی نه دې ته وګورئ دا حال و زما ګورئ ما دا چل کړی دا زما زندگی و دا زما حال دا پنډونه مې وړلي دي دا رسۍ به ما غاړې ته اچولې وه دغه شلېدلې سپلې دا چې اوس څه دي دا ګورې د خدای فضل زما باباجي به څه وې چې دا مولوي صاحب خدای پاک دې وبخښي ما به ورته کله وې دا خبرې مه کوئ نه بچې دا واوره وې زه چې رالم زما پلار زره تربورانو نه راوتښتولم دلته چې تربوران یې راله مړ نه کړي د جایداد خپارز ولې جایداد مې د نیکه مې ډېر جایداد جایداد یې پرېښود په پړانګو کې او دلته کې یې راوتښتولم نو وی زما پلار زه د 7 کالم چې مړ شو شیخ و دلته شیخ الحدیث و الحمد شیخ القرآن نو یوه ګې به یې پخه کړه نو ګوته به یې په منځ کې راښکه چې بچې دا نیمه به ته خورې نیمه به دې خور خوري هغې به نارې شپې تېرې دی په خدای قسم دی یو ځل نه بار بار وی بچې دغه زما ژوند وګورې ښه
دا نه چې زما جایداد نو زما د پلار ډېره ځمکه وه زما د پلار دومره جایداد و چې د چوتي پل د خوا کې دا ټول جایداد زما د پلار او زما د نیکو لیکن غیر څه پرېښودل دلته راغی د دین د خاطره راغی دغه زما زندګي و دا زما ژوند دا مال چې خدای ډوډۍ راکړه دا د دین د برکته خدای راکړی عاجزي به کې ځان ته بر سره مخکې کې کبر او لویي به نه کې الله به خفه شي ګورې هر څه به دنه والي مال به د سړی خو په غم به د اخته کې عاجزي به کې همسایه ته به سپک نه ګورې غریب ته به سپک نه ګورې او په رشته کې د چې کم کمزورې دی هغه غاړې ته ځان ته رانږدې کې عجز به را تر غاړه باسې ځان ته وزیر صاحب ته مې چې وزیر صاحب د غریب قدر وکړه عزت وکړه احترام وکړه ممبر صاحب غریب د غاړه ورکړه کښېنه مداوی وکړه دې سره به ستا زندګي ښې